څه دي ساره جوړ کړ کتاب څه دله جوړ کړمه تعویذ دوه تعویذ تا له خو ما یو تعویذ جوړ کړی دی که نه دا یو تعویذ په بل څه کې ګوره دې ته دوه تعویذونه جوړ کړ دې له ولې جوړې په دې څه چل شوی څه کېږي دا یریږي دا ښه ملګرو الحمدلله موږ مسلمانان یو دا یو وړوکی غوندې کتاب دی هلک اوس چپ شه ساره دا ماشومه ما ته مال تعویذ ولیکه که نه دا به یېرېده خوب کې ډېره زیاته به یېرېده په دې حیات باندې ما تجربه وکړه الحمدلله دا به ډېره زیاته یېرېدله نو اوس دا چې کوم نه یېرېږي دی له دا تعویذ ما ولیکله خوب کې به شپې درې څلور پېر راپاسېده یېرېده به دا ټولو مسلمانانو ته زه ښیم چې څه مسلمانان زموږ ورونه سبا د هغو په کور کې هم دا مسایل راشي ماشومان جاړي شپې یېرېږي بیا په ډاکټرانو ګرځئ په مولیانو باندې ګرځئ پوه شي پیسې تیلي یو شی بل شی تیلي دا کتاب د پیر د کتاب ښیم د کتاب نوم دی قرآني علاج اوس دله ویم چې دا کتاب چا لیکلی دی حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ډېر غټ بزرګ عالم الدین تیر شوی و د مبارک ډېر زیات کتابونه لیکلي دي پوه شي تقریبا د ده د وفات 800 سال یا 1000 سال کېږي چې دا وفات شوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانې ته نږدې دی دا کتاب اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی نو د دې کتاب نه ما په دې ماشوم باندې الحمدلله یو بله زموږ ماشوم په هغې مې تجربه وکړه شپې به ډېرې یېرېدې چې کله ورته دا تعویذ ما لیکلی دی ګوره دې ځي نو ښه غوږ شي دا ګورئ ماشوم ته نظر لګېدل یا ژړل یا په خوب کې یېرېدل اوس تاسو ماشوم چې په خوب کې یېرېږي نو ګورئ دا وګورئ دا دوه صورتونه تاسو له دلته کې در کړي دي قل اعوذ برب الفلق صورت قل اعوذ برب الناس دا صورتونه به درې کرته ووایي په ماشوم به چف کړئ دا وظیفه مونږ کله کړې خو چې دا کم لاندې دا تاسو ګورئ که نه چې دا به ولیکئ په غاړه کې به یې ماشوم ته واچوئ که نه هغه دا آیات دا کم چې لاندې دا آیات د قرآن مجید د آیات دا به تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ په کاغذ به ولیکئ هغه کاغذ به بیا چې کم د راغونډ کړئ په یو شاپر کې به واچوئ کلک کلک تو که چې مطلب اوبه نه ورځي په شنې کپړه کې به وګنډئ ولې چې زما دا وړه بچی ده دا به ډېره زیاته په خوب کې یېرېده زه دا غواړم چېرې دا ټولو مسلمانانو ته دا میسج ورکړم چې آیا ستاسو په کور کې داسې مسلې راځي واړه ماشومان ګوره دې ماشوم یې ته ما په غاړه کې دا تعویذ اچولی په شنې کپړه کې مې ګنډلې دی 3 قده کپړه ده دا ماشوم اوس په خوب کې نه یېرېږي نو چا راله اجازه راکړه نه راته چا ویلي دي دا یو چې کم عالم د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه موږ ته اجازه راکړه ټول امت ته دا اجازه ټولو مسلمانانو ته ورکړې ده هر یو مسلمان دا لیکلی شي او ګنډلی شي او ماشوم د غاړه کې اچولی شي الحمدلله دا ماشوم نه یېرېږي په دې ما پریکټس کړی دا ماشوم به ډېره زیاته یېرېده چې د شپې به دومره یېرېده 18 پېره دا پاسېدل ما چې دې سره څوک هم کم خوای بولم نو بیا الحمدلله دا کتاب ما راواغېسته د دې نه مې دا تعویذ ویلو که دې ته مې غاړه کې واچول دا صورت ته ګور تاسو له ما بیا مې ښولو دا د قرآن مجید آیات دی دا ولیکئ نو زما بل زوی د هغه هم دغه شان یېرېده په خوب کې نو هغه ته ما هم دا تعویذ ولیکه نو ما ویل راشه چې د مسلمانانو سره د خپله دا خبره شیر کړم چې آیا کم مسلمانانو ته دا تکلیف په کور کې د چا ماشومان یېرېږي جاړي نو مطلب بیا نظر والي نو تاسو کوشش وکړئ دا آیات کریمه ولیکئ نو ګوره دا کتاب وګوره دا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی او یو ډېر عالم الدین غټ عالم الدین تیر شوی نبي علیه السلام ته نږدې و نو نن سبا علما به بیا اعتراض کوي چېرې تعویذ نشته دا دروغ دی الحمدلله تعویذ شته دی په اسلام کې په دین کې شته خو جادو نشته سحر نشته دا د خو تعویذ په خپل هم کولی شئ ولې چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانې ته نږدې و چې د اوس زمانې عالم راپسې په هغه باندې اعتراض کوي نو بد به کوي ولې چې هغه خو نبي علیه السلام ته نږدې ډېر پاک سړی و ولې چې نن سبا خو دې وخت ډېر شرکیات دي او ډېر مطلب تاسو له ښه پته ده زه پکې مخکې نه ځم نو قدرمنو تاسو کوشش وکړئ چې دغه شان مسایل راځي نو الله تعالی جل جلاله دا قرآن کریم دا مونږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او زمونږ دپاره پکې غټه شفا ده د مسلمانانو دپاره نو دا اشرف علي تانوي رحمت الله د کتاب نوم دی قرآني علاج تاسو ځان ته والئ نو دغه شان مسایل ستاسو په کور کې راځي بله خبره زما نوم پرېوتی نوم زما تقریبا ډېر خلکو باندې وګرځېدم بیا دې کې یو آیات کلمه د هغه کلمه ما ولیکه د کتاب کې د مولانا صاحب داسې لیکلي چې دا به ولیکئ په کاغذ باندې او په نوم باندې به وتړئ نو 3 ورځې نه الحمدلله هغه نوم باندې ما تړلې وه نو تر اوس تقریبا دا 8 9 کال کېږي چې زما نوم بیا چېرته غورځېدلی نه دی وزن کار سره هم
نو په دې باندې موږ پریکټیس کړی ځکه د مسلمانانو سره دا خبره شیر کوم. نو که ویډیو خوښه شوي زموږ پیج لایک کړئ، ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.